السلام علیکم. په روشن سیم کارت کې د فری انټرنیټ په کومه طریقه کار کوي؟ راځو ملګرو واتس اپ ته. دلته زه تاسو ته پوره ثبوت درکوم چې زما سره کومې امبیانې په روشن سیم کارت کې نشته. زما سره اول نمبر سیم کارت روشن دی او دویم بې سیم دی. نو په دویم کې ما امبیانې جمع کړي دي. نو د دې دپاره چې د اپلیکیشن اول د واره زه په راخلاص کړم، نو تاسو کتلی سئ ملګرو دغه میسیجان تر کمپنۍ نه دي وتلې، تاسو ته معلومه سوله. نو ملګرو د دې دپاره به تاسو دغه یو وی پی این حتما راخلاصوئ. نو دغه وی پی این دی د ویرټون په نوم باندې دغه یو وی پی این دی. دغه صفحه باید په امبیانو باندې تاسو ورکه کړئ. نو زه دویم سیم کارت اوړم، په هغه کې زما سره امبیانې شته. نو دغه صفحه چې مې کله په امبیانو باندې ورکه کړله نور هېڅ کار نه غواړي، فقط به یا بیرغ یا سرور چې ورته وایي دغه به ورته انتخاب کړئ چې هر دانه وي مشکل نشته. بیا به امبیانې هغه روشن ته مې واړولې. اوس سیم کارت مې روشن ورته راخلاص کړئ. ګوره چې دا کنیکټ شو دوستانو په ډېر اسانۍ سره. نو اوس ملګرو زه دغه یو څو میسج استوم، کتلی سئ چې دا دی ټیټ کار کوي دوستانو، چې تاسو هر څه واستوئ ویډیوګانې هر څه، خو دغه وی پی این د 15 ثانیو دپاره تیز کار کوي. اخواته شاید تاسو څخه بیرته وصل کېدنګ وغواړي. نو د دې د ډاونلوډولو طریقه به زه تاسو ته په پلی سټور کې هم در وښیم. زما چینل کې یوټیوب لاندې ډسکرپشن کې هم لینک شته. نو تاسو سرچ کې ولیکئ ویر، تاسو به دلته ویر ټون نوشته کئ. نو په دغه طریقه باندې به یې ولیکئ او بیا به یې سرچ کئ. دغه اولنی ویر ټون په نوم باندې اپلیکیشن به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کئ. ښې چارې او ښه وخت ولرئ.